دغه وخت زه د چمن او کوټې درمیان چې کوم ټرین سرویس چلی پر هغه اخري سټیشن چمن ورته ویل کیږي پر دغه باندې موجوده ولاړ یم. د مارچ د 10مې نیټې څخه دغه ټرین سرویس د نامعلومو وجوهاتو باندې بند پروت دی. دلته ځایي خلک ته څه مشکلات دي؟ ځایي خلک زما سره موجوده دي، د دې څه پوښتنې به وکړو څه ورته مشکلات دي. حاجي صاحب اول که خپل نوم راته واخلې، ټرین سرویس باندې څه مشکلات سره مخامخ یاست؟ زما نوم محمد ابراهیم دی. موږ د چمن خلک په ټرین باندې ډېر ناراض دي چې حکومت بند کړی دی. موږ د حکومت د متحرکه حکام څخه دا هیله لرو چې دوی زموږ ټرین رابحاله کړي. زموږ خلک پر دې لارې باندې ډېر ستړي دي، ډېر په تکلیف دي. یو پلا بارډر بند شولو، بیا اوس ټرین بند دی. موږ د حکومت څخه دا خواهش دی دوی زموږ پر دغه باندې غور وکړي، فوراً د زموږ ټرین بحاله کړي. آیا تاسو چې کوم کوچني موټران وو، په کوچني موټرانو کې تاسو اوس سفر کوئ نه یې کوئ چې ریل ګاډي بنده شوې ده؟ که ریل ګاډي بهتره وه په دې باندې؟ ریل ګاډي ډېره پرې بهتره وه. زموږ د زنانو لپاره، زموږ د کشرانو لپاره ډېر لوی سهولت ولو. په کوچني موټرانو په منیانو کې د خلکو لپاره تکلیف ډېر دی. خلک ډېر په ناراضه دي په دې باندې. دا وخت یو بل ځایي کس زموږ سره ولاړ دی. څه ویل غواړي ټرین سرویس د 10 مارچ بند شوی، څه مشکلات سره مخامخ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د چمن اوسېدونکی یم، سمیع الله زما نوم دی. ټرین خو تقریبا میاشت تقریب دی چې بند شوی دی د سرکار د خوا څخه. نو چمن کې یو خوا روزګار نشته، دروازه دا 2 کاله کېږي چې بنده ده. بل خوا ته د چمن عوام چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ فوراً د حکومت څخه دا اپیل کوو چې دا ټرین دې بحاله کړي. په دې کې ځکه فیملي سفر چې دی هغه هم سیف دی، او بل د کوچني موټرانو کوم کرایې چې دی هغه لوړې دي، هغه د هر چا وس نه په رسېږي. ډېره مننه. لکه څنګه ستاسو د ځایي خلکو وینا واورېدل، ځایي خلکو وویله چې دغه زموږ دپاره یو ارزانه یو ښه سفر و چې موږ به د چمنه څخه کوټې ته کوئ یا د کوټې څخه چمن ته موږ په دغه ټرین سرویس کې سفر کوئ. دلته چې کومه د سټیشن ماسټر دی د هغو سره زما خبره وسوه. هغوی موږ ته وویله چې دا د چې کومه د بالا حکامه کوم سکورټي چارواکي دي، هغوی دغه وایي چې کوم د تیلو یا د ټرین سرویس کومې کرایې دي هغه دومره کمې دي چې موږ دغه تیل نسو په دغه کولی اچولی په ټرین سرویس ته. نو د ځایي خلکو دغه د حکومت څخه دغه غوښتنه وکړه، د کومه ټرین سرویس کوم مشر ډیس دی د هغو څخه دغه غوښتنه وکړه چې باید چې ژر تر ژره چې د چمن ټرین سرویس دی هغه دې فعاله کړي چې تر څو چې زموږ دغه مسلې حل شي. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن.